السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه چې د مولا صاحب دغلته ولاړې څه خیر خو به یې که نه؟ څنګه خوا دې خوا ګورې او ځمکې ته هم ګورې او بر اسمان ته هم ګورې، خیر خو به یې که نه؟ وعلیکم السلام قاري صاحب، په خیر. یاره قاري صاحب دې چل دی که نه چې دا مې لسم دولسم ځل دی چې د جومات ته مې بوټان او چپړې راوړم، نه پوهېږم چې د ځمکه کې پیران دی او که د ځمکه کې سورې دی که د ځمکې ځان ته کش کوي چې راوړم یو به د جومات ته مې چپړې او بوټان ورکېږي، پته نه لګي چې دا څه وجه ده یاره چې زمونږ په دې کلي کې غله زیات شوي دي که څه، او که چا زمونږ دې کلي ته خیرا کړې ده یاره. یاره مولا صاحب څه درته ویمه نو، ما نه خپل هم 2-3 څلور دفعې په دغه جومات کې خلکو چپړې او بوټان پت کړي دي، پته نه لګي چې زموږ په دې کلي باندې څه آفت راولېدلی دی. او بله ورځ چې دی که نه زما دوکان هم خلکو زما سامان توت ته تورې کړی دی، اوس هېڅ درک نه لګېږي چې زما دا سامان چېرته دی. سبحان الله سبحان الله. قاري صاحب جاړې به نه، خیر دی خیر دی، الله پاک په خیر کې په دې کلي کې غوغل پیدا شوی دی، خو خدای پاک ما ته په ګوتو راکړي که نه خیر خو به یې نه وي، او دې چې لکه چې په هر چا دې شک راغی که نه ما ته یې ووایه صحیح ده. یاره مولا صاحب زما خو ډېر شک چې دی په ساده ګل راځي، هغه د مکتب نه غلاګانې کوي، د خلکو دوکانونه هم غلاګانې کوي، به ټوله روزګار ګرځي، به د غلا کار ته یې لاس اچولی دی، ټول کلی یې چور کو. ما څومره شک راځي هم دا ساده ګل د زما جومات نه هم غلا شروع کړې ده. دا څه وی قاري صاحب دا څه وی؟ یاره ساده ګل خو داسې هلک ما ته نه ښکاري، خو ماشاءالله ډېر ښه ځوان دی، خو چې دا څه وجه ده چې دې غلا ته یې لاس اچولی دی چې اوس یې پلار پسې ورشمه چې ادب ورته لږ زده کړي یاره. یاره مولا صاحب ما ته هم پته نه لګي، خبره داسې ده که نه خدای خبر چې چا پې تعویضونه کړي دي او که ساختونه یې کړي دي، یو دم بسه چې خبره سرچپه واوښتو. خبره داسې ده که نه چې ته هم پلار پسې ورشه او زه هم ورپسې ورشم چې دی نه سړی جوړ کړي، که سړی ته یې نه جوړې چې موږ ورته تېنه لږ جوړ کړو بیا. صحیح ده قاري صاحب، همدا اوس ورپسې ورځم، ته تېنه بېغمه شه. صحیح ده، زه خیر ته هم جاړمه، بس کور ته لاړ شه او که لارې وده شه، الله پاک به په کلي باندې رحمت ووري ښه، او که نه د خیره. السلام علیکم. یاره پته نه لګي چې زما د دې قصبخانې نه چا چاقوان او چړې وړي دي ظالمه، او دخل نه ټولې پیسې چور کړي دي. خدای پاک د خیر کې کلي باندې سم بچا خبله آفت راغلی دی، آفت وی که نه. سبحان الله سبحان الله. دا خو د ساده ګل پلار را روان دی، زه خو به په کور ته پسې ورتلم، دا خو په لاره راغی ښه، ورېږه چې فیصله یې کړم، نه رښتیا چې فیصله ورسره وکړم چې دا څنګه چل دی چې د جومات نه چپړې ته داس به یې پاټوي. السلام علیکم مولا صاحب ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله شوم چې ومې لیدې، ماشاءالله زه جومات ته در روان وم، یوه مسله مخې ته راغلې ده. یاره غمبوريه ډېر روانې ښه، ډېر لږ نه چې ډېر زیات روانې. ظالمه مسله خو درته ما راوړې ده، په زوی باندې غلاګانې کوي او په قصابخانه کې ته خلک حلالې. ظالمه غوښه دومره ګرانه خرڅې چې ظالمه قیمتي د اسمان د ځمکې ته راښکته کړې ده، نه رښتیا د ځمکې نه د اسمان ته خېجولې ده. غلط شومه، او خبره داسې ده که نه چې زوی د جومات د غلاګانې کوي، د خلکو چپړې پټوي او دوکانونه شیان پټوي. نه نه مولا صاحب دا باسې ګپي، خبره داسې ده که نه چې زما خپله د دوکان نه چړې او چپړې، نه رښتیا چړې او چاقوان پټ شوي دي، او د دخل نه مې ټولې پیسې توت ته تورې شوي دي. د خپله راغلی یم چې یو تعویض راته وکړه چې زما په دې دوکان باندې څه آفت راوړېدلی دی چې په رڼا ورځ کې دې نه شي نه بسه چا خبره غیب شي. داسې وی غمبوريه، ما ته خو قاري صاحب سخرالدین ویلې که نه چې ساده ګل ټولې غلاګانې شروع کړي دي، یکم چې ستا زوی دی. یاره دا خو دې چل وکړه چې په داسې چل شوی دی، او که څنګه دا خو ډېر زبردست تعلق و یاره. نه پوهېږم مولا صاحب چې داسې چل په ده باندې وشو، ډېر خالق و مونځ ګزاره، 15 وخته مونځ به یې کوو، به ډېر ساده ساده ګرځېدو. نه پوهېږم چې په ده تعویضونه شوي دي که څنګه، دا به زه پیر ته ښودل غواړي ښه. بالکل غمبوريه داسې چل وکړه که نه چې دغلته برکلي کې یو پیر دی، نوم یې چې دی تیر دی، نو هغې ته یې بوځه انشاءالله چې هغه به راته ساختونه وکړي، نو ټیک ټاک به شي. صحیح ده که نه؟ او که نه په ټیم یې ورسوه سینه چې ټول کلی چور کړي. صحیح ده مولا صاحب، دا دې لاړم او دا دې راغم چې په ټیم یې ورسوم. یاره زما قصبخاني دوکان هم زیاتې چې هغه پانچر دی د دې د ساده ګل د لاسه، بس الله پاک دې ښه کړي، ته هم دعا کوه. سبحان الله سبحان الله. دغسې غمبوريه په ټیم یې ورسوه چې تعویض ورله وکړي. صحیح ده که نه؟ او که نه چې نور هم خراب نه شي، زمزمه چې به دغه د غرمې د مونږ ټیم دی چې جومات کې جمع ورکړمه، او که نه بس په ټیم یې رسوه چې بیا خبرې به کوو. صحیح ده مولا صاحب، د الله په امان. یا پلار جانه دا زه دې چېرته روان کړی یم؟ کسري غرمې ته وګوره او ستا دې مزل ته وګوره، ظالمه ګرمي وشوله او په جومات کې جمع هم روانه ده. دې وخت کې خو زما د کار ټیم یې زه به لاړ شم، دا مونځ به وکړمه که نه. یاره ساده ګله زویه نو څه درته ووایم، مور دې راپورې کلکه نښتې ده چې دې ساده ګل ته یو ښایسته جوړ چپړې واخله سره د بوټانو،
ما ویل چې راځه چپړې بوټان درته والم خرچه در باندې وکم ظالمه یاره پلار جانه نو ما سره د بوټانو سپلۍ څه کمی ده ما سره خو خرڅه ماشاءالله ښه پریمانه دي داسې خبره ده کنه چلو که چې بس ځان لیواله صحیح ده کنه او کنه ساده ګله زوی نه ماته خو دې پته ده چې هر سره ښه پریمانه دي د مفتو مال دی خبره داسې ده کنه چې مور دې راپورې ډېره کلکه نښتې وه او داسې چل دی چې دا چپړې بوټان نه مخکې به دې چلو کړو دغلته یو پیر دی نوم یې تیر دی هغې ته به ورشي پوه شي ډېر زبردسته پیر دی نو هغه ته وایي چې ساده ګل باندې چا تعویذونه کړي دي هسې نه چې د ته نه توره ته تورې شي نو به چې چا پیر ته ورشو د خیره سره پوه شو هغې نه بعد به دوکان ته به یې لاړ شو که څنګه دې خوښه ده زویه صحیح ده پلار جانه لاړ به شو خبره داسې چل دی کنه چې ما ته هم کله کله به ځانه داسې بې تولې ښکاري چې کله جومات ته لاړ شم نو یوه چپړه مې په خپو کې نه راځي نه مې بوټ په خپو کې برابر راځي نو لاړ به شو ستا خبره پیر بابا ته به لاړ شو پیر باندې به تعویذونه وکړو چې نوم یې دی تیره واه په دم دې داموم سیند ته دې غورځوم بېرته دې راوچتوم که ښه نه وي بیا دې ورغورځوم السلام علیکم پیر بابا خلک پکې جوړ باندې ولي شاعر نه د کنه شمه ما دوی ونوی دوی ولکه ځوانه راته وایه څه مشکل لري زما نوم دی پیر یم تیر خبره د سیده کنه چې داسې دم به در باندې واچوم لکه تیر غوندې به کلک کلک روانې وایه څه مسله ده زویه یاره پیر بابا داسې چل دی چې مساله ډېره غټه ده او خوله مې وړه ده خو بیا مې درته ووایم یاره پیر بابا داسې مسله ده راته که نه چې زه چېرته هم لاړ شم نو لاسونه خپې مې خارښ کوي په چېرته ته لاړ شم غلا ته مې زړه کېږي چې جومات ته ځم د جومات کې رانه چپړ او بوټ به روغ پاتې نه شي چې د پلار دوکان ته لاړ شم کله چاقو کله چاړه پټوم او کله چې دی که نه د دخل نه را پیسې را پټوم چې پټې نه کړم بیا مې په خېړه کې غوړغوړاړي او خبره ده چې دا که نه د کونه مې سم ګودام جوړ کړی دی دومره سامان پکې دی که راغلی چا خبره مکمل کلي ته تقسیمولی شم دومره ډېر سامان مې پټ کړی دی ته چې تعویذ یا ساخت راکړه چې د دغه نه واوړم چې د دغه ونه کړمه بیا که نه یاره یله که دا خو ډېره خطرناکه مسله ده ښه خو ته هم بېغمه شه زم چې یم پیر یم او بیا په پیرانو کې تیر یم خبره داسې ده که نه دم در باندې اچوم او سیند ته دې اچوم خو بیا سم نه شولې که نه لته به درله درکړم خبره داسې ده که نه چې ته بېغمه شه اخړو پخړو ولدې هخړو انتر منتر تو جلنتر وی کنه دی واه دا دې راباندې څه وکړه دا خو ډېر خطرناک دم وکنه سم دې وسنډلم مولا صاحب نه رښتیا پیر صاحب و تیر صاحب خبره داسې ده که نه زه خو خوشي سړی نه یم که نه زه په پیرانو کې پیر یم او په دمونو کې بیا تیر یم داسې چل دی که نه چې دم مې در باندې واچوي چې سنډل څه کې چې اوس به په د خیره سره په لاره ډېر نیغ ځي پردي شي ته به ګورې مو نه د خیره ځه ورځه سم مې کې په دم مې سم کی او سیند ته مې برابر کی زه ورته ښه او که نه اخري شینګه فو 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 تھینک یو پیر صاحب یاره زه به ستا د خیره سره ډېر صفتونه په کلي کومه چې خلک به درته رارواني لکه د موچۍ جالې ته چې موچیګانې راځي او که نه اوس خو به په تم ښې ورځې راشي زه هم بختور یم چې چېرته مې بختوره کېږم هغه ځای به بختور کېږي قدم را واخله ماشاءالله ما ښکاري دا زوی مې د خیره سره جوړ شو ښه داسې سو را روان دی په مزه مزه او که نه زه خدای پاک دې نور هم جوړ که ساده ګله زویه وی پلار جانه دا څنګه چلې ځان سره بنګېږي په یوه خبره مې پوه نه شوم لږ تیز اواز باندې ووایه چې دا ته څه وې وپلاره نه زویه ما ویلې که نه چې اوس دې صحت څنګه دی ماشاءالله داسې تازه ښکاري پلار جانه قدم را واخله نور خو ښه یم خو د پیر صاحب نه مې بوټان نه والي دي نو